ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی. په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې شي. بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی. د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي. ستاسې خپله خوښه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ. ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ. او ای پیغمبره څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ پرهیزګارۍ او د خدای د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي. الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي او کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي. الله ډېر بخښونکی او تېرېدونکی دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته 4 میاشتې وخت دی. که ورته رجوع وکړه نو الله بخښونکی او رحیم دی. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی د 3 حیضونو موده په انتظار تیره کړي او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي. هغوی ته هیڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو میړونو د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپل نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري. د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه‌و پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یو درجه لري
او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو ځله دی. بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي. او په داسې شان رخصتول تاسو ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړي وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلي. البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسو ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي. دا د الله ټاکلي پولې دي له دې نه مه اوړئ او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي هغوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیا کله دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته دریم ځل طلاق ورکړي نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي. کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي. د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله چې تاسو ښځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي. هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ. له الله نه وویریږئ او ښه وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی.